سندرغاړی او اداکاره سایما ناز نن سبا ولې په بد حال ده، هغې سره څه شوي دي چې ژاړي. که د هغې دردونکي انټرویو کتل غواړئ نو د پښتو پوسټ چینل دا ویډیو تر اخره وګورئ او همدلته موږ سره پاتې شئ. زموږ چینل پښتو پوسټ در سره هم سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو، سایما ناز به تاسو ټول پیژنئ چې ډیره مشهوره اداکاره ده او سندرغاړې ده، خو نن سبا په ډیر بد حالت کې ده او مجبوره شوې ده ځکه چې پلار یې د زړه بیمار دی او څه موده وړاندې ورسره داسې کار شوی و چې د هغې په پېښور کې یو پروګرام او هغه پروګرام ته ټول سندرغاړي راغوښتل شوي وو او ورسره اداکاران هم راغلي وو، ځکه چې سایما ناز ویل زه دغه شو د دې لپاره کوم چې پیسې پرې وګټم او د پلار علاج پرې وکړم، او کوم اداکاران چې دوی له راغلي وو هغه هم ورته فري راغلي وو، یعنې هغوی هم د سایما ناز نه پیسې نه وې اخیستې او هغوی هم په همدې سوچ و چې سایما ناز پیسې وګټي او د خپل پلار علاج وکړي. د هغې دا خبرې ډېرې دردونکې وي چې ویل یې زموږ غم بالکل خلکو سره نشته او موږ ورته انسانان نه ښکارو، او په خصوصي طور یې د حکومت نه ډېره غټه ګیله وکړه ځکه چې سایما ناز سره نور یو څو ملګري او اداکاران هم وو، هغوی هم ډېر خفه وو. د سایما ناز د کور هیڅ سره نشته او همدغه سایما ناز ده چې سندرې وایي او د پلار علاج او د کور پالنه کوي. دوی وایي چې یو خوا د کرونا حالات دي او بل خوا حکومت داسې تنګول کوي. دا خبره یوازې د سایما ناز نه ده بلکې نور هم ډېرې سندرغاړي او سندرغاړي دي چې هغوی د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او ډېر اداکاران خو داسې هم وي چې د ژوند په اخره کې سختو ورځو سره مخ شي. سایما ناز هم ډېر فریاد وکړو چې حکومت خو هسې هم زموږ مرسته نه کوي او موږ هم نه غواړو چې نور د حکومت نه د مرستې اپیل وکړو، خو دوی دې موږ خپل کار ته پرېږدي. د سایما ناز دا خبر تر همدې ځایه د پښتو پوسټ چینل د دې ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم.